زه دې ګورم داسې ښه ټیټ ولاړې دا د غوا غوړي دې ډېر خوړلي زما ولاکن په جواب یې قسم نه خورم چې کوم وخت کې به مې خوړلي دا بزګري چې څوک کوي که نه دهقاني نو دا خپله یو ورزش ده نو زه چې د ستا عمر ګورم کېدای شي ستا په عمر چې موږ ورسېږو په کوم حالت وسو ته اوس هم تکړه یې ماشاءالله نه شکر دی د اویا پنځه اویا کلو یم خو اوس منډو د هلکانو ته تن نه ورکوم څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا وطن دا راته ووایه چې ته خپل د مکتب تر څنګ نور کوم کارونه تعقیبوي زه خو مکتب ته ځم او بیا داسې د تفریح دپاره د خپل ساتیرۍ دپاره شعر او شاعري م کومه ذوق مې دی ستاسو چمکي یاره په مینو تهمتونه اوس هغه چمکي مینا چې ازاده ده که نه ده اوس هغه چمکي مینا چې ازاده ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یباد ده که نه ده هر زلمی باتور لري دا وطن دا راته ووایي د دغې شمشاپور د کلي قدیمي اثار څه دي دلته پاتې کوم نښه نښانې شته اوس بلې هو شته دي وروره پاتې دي په منطقه د دغه د شیرکوټ غونډۍ که تاسو ته داسې ښکاري داسې هغې طرف ته هغه منطقه په نامه د شیرکوټ یعنې پخوا خلک وایي چې دلته مثال ستوګونه او ځایي هغه اثرات ښکاري که نه یا بودایي یا څه تېر شوی ده دا د یو د احمد شغازي دره ده که نه ده که هغه اثرات پخواني شته دي پاتې دی ملنګ بابا ساحه ده دې خوا دلته هم دغه اثرات شته دي دغه سمسې دي دا اوچته ښکاري دي دې ساحونه حاجي صاحب دا راته ووایه چې ستا د ژوند خوږه خاطره څه ده یار د ما د ژوند خاطره خو خوږه چې زه ووایم چې زه دفتن زه حج ته لاړم په دغه کې زه ډېر خوشحاله وم په هغه وخت کې او دغه اوس فعلا چې زه خوشحاله یم ډېر په دغه خوشحاله یم چې دغه شپږ میاشتې شکر الحمدلله په دغه وطن کې وینه درېدلې ده خدای د اتفاق اتحاد د مسلمانانو راولي چې اندام وینه پکې توی نه شي او قراري امنیت یو او خپله شپې ورځې په ښه په خوشحالۍ سره تیر کړو دغه د ما آرزو او ارمان ده نو غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن زمونږ د کلي مروجه لوبه چې دا خوسی ده او کلک ډنډه ده والیبال ده نو دغه مروجه لوبې دي په اونۍ کې څو جوړې به تاسو ګنډئ موږ خو د روزانه حساب دی 4-5 جوړې 6 جوړې دومره به یعنې مشتریان ډېر راځي مشتریان الحمدلله شته ګزاره کوي جوړه په څو ګنډئ جوړه موږ 3.5 ګنډو وروره 3.5 ورځ کې څومره مطالعه کوئ والله ورځ 1 ساعت 2 ساعته مطالعه کوو او څومره وخت دی تفریح ته وقف کړی والله تفریح ته هم 2-3 ساعت هم تفریح ته وقف کړی 2-3 ساعته درس لپاره نور ده کار د کور کار کوو مسکن دا اتلانو لري سترې پرګنې قومونه یې ژوندي لري احساس څپې څپې ګواه دی پر تاریخ هر صفحه د نن قصې عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري